السلام علیکم مینوالو، هیله لرم چې جوړ او روغ به یاستئ. نن زه تاسو ته یو ډېر ښایسته خوندور په زړه پورې ټریک درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل موبایل وګورئ چې آیا دا اصلي دی که نقلي دی. ځکه چې نن سبا په موبایلانو کې ډېرې کاپیانې را روانې دي، 2 نمبر را روان دي، نه چې 2 نمبر کاپي را روانې دي. نو تاسو به څنګه کولی شئ چې تاسو د خپل موبایل چک کوئ او هر څه یې ته چک کولی شئ، د هغه ریم چک کولی شئ، د هغه میموري چک کولی شئ او د هغه IMEI نمبر چک کولی شئ، هر څه یې چک کولی شئ. نو راځئ چې نن زو په دې طرف باندې ویډیو شو کوو. راځئ چې زو ویډیو شو کوو او اول یو ریکویسټ دی که چیرې تاسو زموږ ټیکنیکل صبور چینل نه یې سبسکرایب کړی نو لازماً چینل سبسکرایب کړئ، په بیل آیکن باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ او همیشه له موږ سره اوسیږئ او زموږ به تر ټولو له مخه ویډیو اول تاسو ته درځي. نو راځئ اول به تاسو داسې وکړئ، د خپل موبایل IMEI نمبر به معلوم کړئ که نه، څنګه معلومېږي درشم *806#. ګوره دا ستاسو د موبایل IMEI 1 نمبر دی او د سیم 2 هم دا لاندې والا نمبر دی. په دې کې به تاسو یې کاپي کړئ. ما الریډي کاپي کړی دی، په یو کاغذ به ولیکئ یا به ځان سره نوټ کړئ. نو چې مو کله کاپي کولو او اوکې کې بیا به لاندې راشئ نو بیا به تاسو راسئ کروم به خلاص کړئ. هر براوزر چې تاسو استعمالواستی کروم یا یو بل داسې براوزر یې، په دې کې به تاسو سرچ کړئ IMEI.info.com دا به سرچ کړئ. چې کله به سرچ کړئ دا اول کوم ویب سایټ چې تاسو ته خلاص وګوره تصویر دا والا دا ویب سایټ په دې به کلیک واخلئ. دلته تاسو ته اول به چې I am not a robot په دې به کلیک کړئ. هر اپشن چې تاسو درکړي نو ماته وایي چې هایډرنټس د کوم دی، زه دا مارس کوم ویریفای به کوم I am not a robot. بیا هغه کوم IMEI نمبر چې تاسو کوم اگزامپل د خپل موبایل کاپي کړی دی پیسټ کړئ. چې کله مو نمبر پیسټ کړل تاسو دواړه IMEI هم چک کولی شئ، چا په یو باندې هم چک اختی شئ. بیا به لاندې دا کوم چې چک والا بټن دی په دې به کلیک کړئ. چې کله چک وګوره اوس ما راښکاره کړو چې ماډل FY 2020 برانډ کوم موبایل دی اوپو دی، دلته ګوره IMEI نمبر سیریل هر څه دی، سنسر نمبر دی. بیا لاندې راځي که نه ګوره دا دی دا موبایل دی. په دې کې تاسو هر څه چک کولی شئ. بلیک لیست چک یې سمپل کولی شئ، چک رینډوم ایمیج چک کولی شئ، فون نمبر چک کولی شئ، په دې کې فون بلیک لیست چک کولی شئ، هارډ ریسټ چک کولی شئ. مثال ډېر اوپشنان دي. ګوره دلته تاسو ته هر څه درکړي دي. سوري ګوره دا بیک به راشي، دلته د مخ ته ولاړم. په دې ګوره ډیزاین هم دا دی، کلاسیک دی، ریلیز سټیم ریلیز شوی دی، ډول سیم دی، هر څه ګوره تاسو چک کولی شئ. بیټري دا د 5000 ده، ویټ یې څو دی، ریم یې 3 GB دی او 64 میموري ده انټرنل. نو مینوالو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي نو ویډیو در سره لایک کړئ او همیشه له موږ سره اوسئ. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د الله په امان.